السلام علیکم ګرانو کتونکو، هیله لرم چې روغ جوړ او ټیک ټاک به په نننۍ خپرونه کې ما سره ډېر ګران ملګری محمد هارون احساس صاحب موجود دی. محمد هارون احساس صاحب د کراچۍ پوهنتون د MPhil زده کوونکی دی او خپل د ماسټرز تحقیقي مقالې په خپل ابای کلي تورغر باندې کړې ده چې د هغې موضوع وه د توربیله ډیم د جوړېدو نه مخکې او وروسته د تورغر تاریخي، سیاسي او سماجي منظرنامه. ګران محمد هارون احساس صاحب ډېر تکړه او ډېر پوهه ځوان فکره شاعر دی. تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وایم. یو جهان مننه کاروان صاحب چې تاسو موږ د دې جوګه وګڼلو، خپل دې پروګرام ته خو راوغوښتو. الله مو ښاد او آباد او عزتمند لره. ډېره مننه. ستاسو هم ډېره مننه ګران محمد هارون احساس صاحب. زموږ کتونکو ته تاسو دا ووایئ چې تاسو شاعرۍ ته کله او څنګه راغلی؟ شاعرۍ ته خو زه چې کله وړوکې وم په کلي کې تقریبا داسې د 2008-10 خبره ده. هغه وخت کې مطلب زه په شعر باندې خو نه پوهېدم، خو شاعرۍ کتابونه وما لوسته. کتابونه داسې وو نه، خو د علي حیدر جوشي یو کتاب و، د رحمان بابا یو کتاب و، نو په ما باندې ډېر ښه لګېدل. بیا چې د هغې نه وروستو کله کراچۍ ته راغلو، دلته کې د غالب صاحب د سره او همدرد صاحب د دوست سره میلاو شو، بیا سوات پښتو ادبي ټولنه و، هغې ته رالو. نو بس د هلته نه بیا ما د شعر لیکل شروع کړو او دا تقریبا د 2014 لګبګ خبره ده. د هغې نه په دې خوا چې کوم دی اوس ما ته ګوډه شاعري کې ولیکل. زبردست. تاسو نه به خوندور کلامونه هم اورو، خو د هغې نه مخکې یوه پوښتنه بله کول غواړم، هغه دا چې آیا تاسو شاعري اکتسابي علم ګڼئ یا ګاډ ګفټډ یو هنر یې ګڼئ؟ زما په خیال خو شاعري چې کوم دی دا اکتسابي علم نه دی. اکتسابي اکټیویټي یا اکتسابي عمل هر هغه عمل دی چې کوم موږ په کوشش سره زده کولی شو. نو زما په خیال زما د علم مطابق یا زما د چې څومره مشاهده ده د هغې مطابق ما په معاشره کې یو سکول زما په علم کې نشته. ما ته نه دی معلوم چې د هغې باره کې خلک وایي چې دلته یاره عوام راځي او دلته د هغو نه شاعران جوړېږي. البته د قوي مشاهدې سره، د کتابونو د لوست سره، د مختلفو علومو د لوست سره په دې کې بهتري راتلی شي. نور دا یو ګاډ ګفټډ شی دی، خیال چې کوم دی هغه تا ته د مطلب الهام په تورم کې دی شي، یا ستا وسیع مشاهده چې کوم دی چې هغه ته په کوم ترتیب باندې بیانوي. ستا څومره قوي مشاهده دومره به ته ښه خیالات رالي، دومره به ته ښې خبرې کوي. نو بس دا قدرتي به ورته ووایو، او البته د لوست سره او د مزید علم حاصلولو سره دې کې بهتري راتلی شي. په هغې بنیاد باندې یو سړی ښه شاعر جوړېدی شي چې څومره زیات هغه سره پوه وي او څومره زیات علم ورسره. ډېره مننه احساس صاحب. غواړو چې زموږ کتونکو سره خپل خوندور کلامونه شریک کړي. ډېره مننه کاروان صاحب. دا یو غزل به د لیدونکو سره شریک کړو. غزل مطلب ده وایي دا خلک دغسې له جبو او ویزان ښه دي. دا خلک دغسې له جبو او ویزان ښه دي، حقیقتونه با پرده ښه دي، پنهان ښه دي. ډېر زبردست. مننه. دا خلک دغسې له جبو او ویزان ښه دي، حقیقتونه با پرده ښه دي، پنهان ښه دي، او حجرې مړنګې ګودرونه مو ویران ښه دي. ډېر زبردست. حجرې مړنګې ګودرونه مو ویران ښه دي، وینې مو توی ښه دي، سرونه مو ارزان ښه دي. ډېر زبردست. حجرې مړنګې ګودرونه مو ویران ښه دي، وینې مو توی ښه دي، سرونه مو ارزان ښه دي، او د تعلق پلاش ولاړ دي پریشان ښه دي. د تعلق پلاش ولاړ دي پریشان ښه دي، او ملامت داسې یو بل ته یاران ښه دي. ډېر زبردست. مننه، ډېره مننه. د تعلق پلاش ولاړ دي پریشان ښه دي، او ملامت داسې یو بل ته یاران ښه دي. او شعر دی وایي دوی چې د ځان نشول، د قام او د هیواد نشول. دوی چې د ځان نشول، د قام او د هیواد نشول، سړی پرېږي د ودغسې په ځان ښه دي. ډېر زبردست. مننه. او موږ د تاریخ د پاڼو نه اخذ کولو سبق، موږ د تاریخ د پاڼو نه اخذ کولو سبق، زموږ په لوري طوفانونه را روان ښه دي. بهترین. او شعر دی چې کیدی شي دغه مسبب د آګاهۍ وګرځي، کیدی شي دغه مسبب د آګاهۍ وګرځي، زمنګ په لوري طوفانونه را روان ښه دي. ډېر مننه. او مقتده وایي په ما د زهرو سود کوي، زما احساس پاروي. په ما د زهرو سود کوي، زما احساس پاروي، ما په لستوڼو کې ساتلي خاماران ښه دي. او دا خلک دغسې له جبو او ویزان ښه دي، حقیقتونه با پرده ښه دي، پنهان ښه دي. ډېره مننه کاروان صاحب. یو غزل زه غواړم چې تاسو بل ووایئ. ښه. نو یو غزل به در سره بل شریک کړم. ارشاد. مطلب ده وایي خزانې زما په سترګو کې پرتې
خزانې زما په سترګو کې پرتی دي زمانې زما په سترګو کې پرتی دي او سترګې نشم پټولې ماتې شوي آینې زما په سترګو کې پرتی دي بهترین سترګې نشم پټولې ماتې شوي آینې زما په سترګو کې پرتی دي او شعر دی وي د څو ښکلیو بې وفا او خودغرضو د څو ښکلیو بې وفا او خودغرضو یارانې زما په سترګو کې پرتی دي او دوه ډیوې د خپل ارمان په څه لیکدمه دوه ډیوې د خپل ارمان په څه لیکدمه او دوه ډیوې زما په سترګو کې پرتی دي ډېر ښه او ویني منظرونه د جنګونو ویني منظرونه د جنګونو ترانې زما په سترګو کې پرتی دي او توان د لوز ځان کې پیدا کنو بیا راشه توان د لوز ځان کې پیدا کنو بیا راشه افسانې زما په سترګو کې پرتی دي ډېر ښه او د بمونو د ښکار شویو جسدونو د بمونو د ښکار شویو جسدونو جنازې زما په سترګو کې پرتی دي او دشت کې ورکې د یارانو جل وهلې دشت کې ورکې د یارانو جل وهلې قافلې زما په سترګو کې پرتی دي مننه او مقصد وي که احساس نظرانې غواړي بیا دې راشي که احساس نظرانې غواړي بیا دې راشي نظرانې زما په سترګو کې پرتی دي او خزانې زما په سترګو کې پرتی دي او زمانې زما په سترګو کې پرتی دي ډېر زبردست دا ملګرو محمد احساس صاحب چې تاسو واورېدو د دوی په کلام کې که یو خوا د پښتنو په بربادۍ باندې او د پښتنو په حال باندې ویر او طنز دی نو بل خوا د دوی په شاعرۍ کې د مینې او محبت رنګونه خواره پراته دي ډېره مننه د دغه شان خوندورو پروګرامونو لپاره زموږ سره اوسئ